وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ملګری دا پوښتنه کړې ده چې دا غسل کې خوله مینځلو کې او پزه مینځلو کې مبالغه کول، یعنی غرغره کول یا پورته پزه کې لا اوبه بول، دا فرض لازمي ضروري دي که نه دي؟ نو دې مسئلې جواب داسې ده چې نفس خوله مینځل خو مزمزه ورته وایي، او استنشاق چې پزه مینځل دي دا خو فرض دي، او هغه فرض حد ده د خولې فقهای کرام رحمت الله تعالی علیهم تر دې ذکر کوي چې په یوه ساه اوبه وڅښي هم فرض ادا شو، یعنې ټوله خوله لنده شي. خلاصه ده نو غرغره کول دا کم فرض واجب نه دی، دا سنت عمل ده. او پزه کې هم چې هغه معارن عربي کې ورته وایي او عربي پښتو کې مو نرمۍ پزه ورته وایي چې دا لنده شي، پورته اوبه رسول دا کم لازمي ضروري نه دي. او موږ مذهب مشهور کتاب تحتوی علی مراکل الفلاح یو اتیا صفحه کې داسې راځي کم غسل فرض ذکر کوي: غسل الفم والانف بدون مبالغه فيهما فانه سنه فی علی المعتمد. او هندیه کې اول جلد شپږمه صفحه کې راځي: وحد الاستنشاق ان يصل الماء الى المارن. او دارنګه شامی کې اول جلد 210 صفحه کې، بدایع صنایع اول جلد 112 صفحه کې، او تاتارخانی اول جلد 216 صفحه کې، او دې کتابو کې دا مسله ذکر کی. عصر فتاوا کې حقانیه کې دویم جلد 244 صفحه، او فریدیه دویم جلد 26 صفحه، او نجم الفتاوا دویم جلد 1 صفحه، او کتاب نوازل دریم جلد 88 صفحه. دې کې دا مسله ذکر کی. وبالله توفیق.